الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر مجلس انتہائی قابل قدر علماء کرام ددی علاقی ډیرو خوږو غیرتمندو پښتنو مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو او غالبا دا د زنانو د ماشومانو جنکو د ختم قرآن محفل لے نو ډیرو خوږو درنو او پښتنو میں نو خويندو نن د خالق ارض السمالویه پیرزونا چې ستاسو په دې پسمانده علاقه کې
په دې یو ورکوټي کلي کې د رب کریم د کتاب دومره قدر و منزلت ما ولیدو چې د ماشومانو بناتو د ختم په سلسله کې دومره جمع غفیر د ماشومانو د ځوانانو او د مشرانو د دې ځای کې راجمع دي او یقینا دا زمونږ او ستاسو د پاره د انتهایی عظمت او د مرتبه مقام دی چې زمونږ هغه میندې خویندې چې د یورپ او د هغې څومره ګماشدې دي هغه زمونږ د میندو خویندو دغه عفت د دې آبرو او دې کې دینداری د دې د ختمولو کوشش کوي لیکن د رب کریم په دربار کې چې کوم ازلی فیصله زمونږ رب لیکلې ده چې دنیا به ختم شي لیکن قرآن به باقی وي او کائنات و الا ختمیږي د الله پیغمبر ارشاد فرمایي چې یو کلمه ویون کې با په کائنات کې نه وي نن که ټوله دنیا کې وګرځي نو د ټوله دنیا گرد و پیش چې څومره علاقه جات دي پاغي کې واحد زمونږ وطن عزیز پاکستان او په پاکستان کې بیا زمونږ دا صوبه ده چې په دې کې رب کریم د دین اقدار تقریبا کافی برقرار ساتل دي او الله دې دغه سي برقرار وساتي دویمه خبره دا کنن دلته د مدارسو دا دومره لوی جال خور دی چې په هر کلی کې مدرسه شته هر محله کې مدرسه ده هر که یو سړی د سود کاروبار کوي که یو سړی پردی ځمکې وهي که یو سړی جوارګر دی لیکن چې هغه سحر را پاسي که هغه شرابي ولې نه دی که هغه حرام خور ولې نه دی لیکن چې سحر را پاسي نو ړومبنی تپوس د هغه دایي ښځې نه تپوس کوي چې زما ښځې هلک سبق لتلی دی که مازدیګر ماښام دی کور ته راشي نو دی تپوس کوي چې هلک سبق لتلی دی جینۍ سبق لتلی ده او په دې پوهیږي چې که زمونږ د هلک او دا جینۍ د ټول کائنات علوم را جمع کی لیکن چې د قرآن نه وي او په قرآن نه پوهیږي او د منځ نه کوي او د منځ په مسایلو باندې نه پوهیږي نو دا هیڅ شی نه دی دا صرف علما نه یادوم دا زمونږ د عام طبقاتو د دې عامو مسلمانانو دکاندارو زمیندارو بزنسمین دی او کدا چرته یو دفتر کې کار کوي نو هر یو سړی په دې باندې پوه هم دی او هر یو سړی کیم داسې چې د سحر را پاسي اول خپل بچی د قرآن کریم لیږي که ماښام دی راشي نو اول خپل بچی قرآن لیږي هغې نه بعد پې بیا بل کار کوي او دا یقینا د یورپ په مخ باندې او د کائنات د هرې خطې په مخ باندې دا یو تماچه ده ما اوس د ممندو جمعه خیلو کې سحر زما بیانو نو ما هغې ته خبره کوله ما بل ورځ اوس د اختر نه بعد زه د چیچني اکروزني ښار نه انګوشیتیا ته لاړم یا یو ملک دی د مسلمانانو ملک دی هلته ډېر خلک استقبال له راوتي وو چونکې درستو علاقو نه ورته ویلی شي چې پاکستان نه عالم را روان دی او بیا هغې ته دا خبره ډېره عجیبه لګېده چې د هغه ساده سپینې کپړې دي ساده لباس دی او بیا دام ورته عجیبه لګېده چې د هغه په مخ ګیره ده بیا دام ورته عجیبه لګېده چې د هغه لوی لوی ویښته دي زما لوی ویښته وو هغه وخت کې اوس دې په شکال کې مې لږ واړه کړو او بیا دام عجیبه وه چې د هغه په سر ټوپیم ده او پټکیم تړي نو دا غزه د انګوشیتیا لوی لوی علما را جمع شو استقبال لره ووتل او اکثر شیوخ الحدیثو خیر چې مونږ هلته ورسېدو د انګوشیتیا مګاس د هغې دارالخلافه ده د دارالخلافې په چوک کې دی مونږ ته ولاړو
نو ما وی عام خلک راوتی دي ځکه چې هغې پینټ شرټ هم اچولو د هغې ګیریم نه وې هغې په سر صرف ټوپۍ پرتې وې نور پتلونونه یې چولو چې ما معلومات کول نو ما ته وې دا علما دي اول خو مې ډېر افسوس وکړو لیکن بیا هغې سره لاړم ما ورته ویې مې ستاسو د انګوشیتیا کې مسلمان څومره دی کرسچین څومره دی بودست څومره دی هندو مت والا څومره دی یهودي څومره دی نورو مذاهبو والا څومره دي نو هغې ما ته وی چې په پوره انګوشیتیا کې 100% مسلمان دی لیکن عجیبه خبره ده ما ورته بیا مدارس څومره دي نو ما ته وی دلته صرف 2 مدرسې دي او د هغې به نن ته افتتاح کې په ړومبي ځل به چالو کېږي یو د هلکانو یو د جینکو ما هغې ته وی دا ولې مدارس ولې نشته مساجد ولی کافی تعداد کی نشته چې بنده یو ځای ته ورسي او د مونځ وخت راشي او د مسلمانانو وطن د ته جماعت نه ملاویږي دی به جماعت پسې ګرځي هغې ما ته وی تاسو پاکستان کې اوسېږئ او په پاکستان کې چې علماو په کوم انداز باندې د دارالعلوم دیوبند نه یو جالر یو کړی راواغستا او دا د پاکستان په ګوټ ګوټ کې چالو شو ستاسو په هر محله کې مدرسه شته ستاسو هر کلی هر بانډه کې مدرسه شته وی دغه قوت دی الله زمونږ علما علم دلته ورکړي ما وی یقینا زمونږ وطن کې عالم به مسله نه پرېږدي اگر چې د 2000 تنخواه والی نشي او د امامتۍ نه ګرانه ډیوټي په کائنات کې بله نشته که د محلې هر یو سړی د هر وخت مونځ له راغې یا رانغې راغې وبدرېږي صف کې رانغې بېغمه کور به مونځ وکړي یا بل جومات کې به وکړي په لارې چرته وکړو سفر کې و پټي کې و پټي کې به وکړي سفر کې را روان دی پټرول پمپ کې ودرېدو مونځ به وکړي بل جومات ته ودرېدو مونځ به وکړي لیکن دا امام صاحب چې دین دی به دې مصلي له ځان را رسوي بیا دې په درسګاه کې کېناست په کائنات کې د قرآن مقدس نه لوی کتاب په کائنات کې بل نشتا ما به لندن کې اکثر انګریزان چرچونو کې کېنول د هغې پادریان او چې باس مباحثه به وشو نو هغه پادریانو به موږ ته دا وی چې تاسو له الله کوم کتاب قرآن درکړی د دې ثاني په کائنات کې بل نشتا وی موږ دا تسلیمو چې الله قرآن مقدس لا کوم عظمت ورکړی دی تاسو له کوم پیغمبر درکړی دی بل چاله نه دی ورکړی سکان به مې هندوستان کې د هغې ګردوارو کې کېنول داسې په سکاټلینډ گلاسګو کې د هغې په ګردوارو کې داسې هندوان به په مندرو کې کېنول او ترېنه هم تپوس وکړو ورسره به بحث مباحثه چالو شو او د بحث په اینډ کې به هغې دا خبره وکړه چې الله تاسو له کوم کتاب درکړی دی بل چاله نه دی ورکړی لیکن په سوچ کې به دا لاړو چې دغه هندوان د خپل بت دومره قدر کوي چې یو بت د ګټې بوتې جوړ کړی یا د سونې جوړ کړی نو د هغه په هغه مندر باندې 200 او 300 نوکران ولاړي لیکن خالق ارض و سما د هغه د بت عبادت کوونکي په دنیا کې زیات نه کړه که زیاتۍ د قرآن مقدس هغه زیاتۍ د هغې وجه دا علما دي زه بخارا ته لاړم د روژه کې د امام بخاري کلي ته لاړم او ډېر په سوچ کې دا ومه چې تقریبا په ټول کائنات کې وګرځه اصح الکتب بعد کتاب الله چې دن هغه بخاري دی د الله د کتاب قرآن مقدس نه بعد په کائنات کې په دې اجماع ده چې په ټولو کتابونو کې د ټولو نه صحیح کتاب چې دی هغه بخاري شریف دی قرآن مقدس نه بعد او بخارا کې د امام بخاري کلي ته تلم روژه ماتي ټیم و 22 روژه وه د حضرت ایوب علیه السلام چینه وه هغه چینې خوا ته لاړم هغې کې یو هوټلو ملا نصیر الدین هغه پتلم پکې لګېدلې وه او د ایوب علیه السلام هغه چشمې سره مشهور هوټلو د بخارا او د بخارا دا هوټل چې په کم ځای کې و نو په دې ځای کې امام بخاري ډېره ناسته کړې وه ډېر حدیث یې لیکلي وو ما هغه ملګرو ته وی مې د هغه ځای رهبرانو مې دې هوټل کې به مونږه روژه ماتې وکړو هغې 2 غنټې مخکې خیر هوټل بک کړو ټیبل یې بک کړو پکې
روژه ماتي ته داسې نیمه ګنټه ټیم دی، داسې یو شل پنځه ویشت ټیبلې لګېدلي دي، خلک پې ناست دي او فوارې چلیږي، موسم یخ و هلته فوارې چلې دی، د هغې تماشه وه او یو رنګیني جوړه کړې وه. لیکن د سوچ خبره دا وه چې د ماښام بانګ ته لا تقریبا په کم یو ګنټه یا نیمه ګنټه داسې پاتې دي او چاپیره تقریبا شلو ټیبلو باندې چې کم کسانو نو دی خوراک کولو او مونږ سره په گاونډ چې کم ټیبل لګېدلی او په هغې هلکه جینۍ ناست و، دا د مسلمانانو وطن د امام بخاري کلی او هغې شراب څکل. مونږ د روژه ماتي په انتظار و. بیا عجیبه خبره ده چې د امام بخاري جومات ته لاړو، د امام بخاري جومات کې خلک پیزار سره ګرځېدل. د امام بخاري د مدرسې شیخ الحدیث چې و د هغه ګیره نه وه کلین شوی و، پتلون یې اچولی و. د جامع مسجد امام پسې مونږ مونځ وکړو، چې د مونځ نه فارغ شو نو هغه داسې شیرواني غوندې اچولې وه، نو ما وی دی او پکې جوړ ښه مزېدار برابر دی چې هغه مخ را وګرځولو، هغه کلین شوی و، هغه هم پتلون اچولی و. او په جومات کې چې داسې لوی جومات ته ډېر لوی جومات دی د امام بخاري، په هغې کې منبر هم ډېر لوی دی، محراب هم تقریبا دومره لوی دی چې زما په خیال په پلنو باندې به یو 15 فوټ پلني او په اوږدو باندې به 20 فوټ نه زیات اوږدي. او په دغه محراب کې په دغه منبر سپلو سره خلک ګرځېدل. د جومات په یو کونه کې د شیشو داسې دیوال غوندې جوړ کړو، په هغې کې د شیشو دروازه لګولې وه، په هغه ګوټ کې به منځونه کېدل، نور په ټول جومات کې خلک پیزار سره ګرځېدل. د امام بخاري هغه درسګاه چې په کم درسګاه کې به په لکونو او په زرګونو طلبا ناستو او دا به دې ته ناستو چې به قال حدثنا فلا عن فلا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. د امام الانبیاء روایات به بیانېدل، هغه روایات کې به امام مسلم هم ناستو، هغې کې به امام ترمذي ناستو، هغې کې به امام ابو داود ناستو، هغې کې به ابن ماجه ناستو، هغې کې به دا ټول لوی لوی محدثین د ماوراء النهر ټول ناستو. لیکن عجیبه خبره ده چې هغه ټولو درسګاهونو کې دکانونه چالو شو. اولادای سکه دا غزه علما را جمع ما ته وی د امام بخاری په دې جمعات کې به انډیا وال راغلی او فلم یې پکې جوړ کړی دی او د جمعات په صحن کې چې کومه چبوتره وه وی په دغه چبوتره باندې هغه جینۍ ډانس کولو او هغه په ویډیو کې شته په هغه فلم کې او په دې جمعات په دې حال کې دننه مې د فلم پاټونه جوړ شوي دي. او هغه د امیر عالم خان قلعه ده، د امیر عالم خان قلعه هغه وه چې د هغې للکار وه، ټول دنیا کفر ته به یو ځل اعلان وشو د امیر عالم خان د طرف نه. د دنیا لوی 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 بادشاهان لوی لوی فاتحین به امیر عالم خان ته لاس په نامه ودرېدل. هغه د امیر عالم خان په هغه قلعه کې هم د فلم پاټونه جوړېدل. د میر عرب مدرسه وه، د هغه مدرسې په ګیټ کې او د هغې درسګاهونو کې هم د فلم پاټونه جوړېدل او د امام بخاري د جومات د هغې هغه مناره چې وه په هغې کې هم د فلم پاټ جوړ شوی. ما هغې ته وی زه دا نه منم، ما ته وی چې د فلم نوم دی علی بابا اور 40 چور. وی دې کې هندوان راغلی دي، یو هندولې علی بابا نوم یې ښه، بل هندولې بل نوم یې ښه، بل بل نوم یې ښه، بل بل نوم یې ښه. په دې جومات کې سره د پیزاره ګرځېدل، د هغې جینکۍ سره د پیزاره او بربنډې ګرځېدې، په دې جومات کې ګډېدل. لیکن وجه دا ووی زمونږ قوت نشته، مونږ نشو منع کولی، مونږ ورته څه ویلی نشو. د هغې وجه دا چې مونږ سره د عوامو ملګرتیا هم نشته، علماو خپل قوت هم نشته. ما ورته وی مې زه زار شم د پاکستان د علماو نه چې په هره محله کې څومره مقتدي دی هغه هم ورسره په دې خبره کلک ولاړ دی چې د جومات اقدار، د مدرسې اقدار او د دې امت د اسلامي اصولو اقدار په دې باندې یو یو مقتدي یو خادم ولاړ دی چې جومات کې یو غلط کار ته د عوام اجازت نه ورکوي، امام بس اجازت ورکي. ما ورته وی مونږ په دې باندې الله کامیاب کړی چې زمونږ د جوماتونو هغه تقدس د
داغي هغه وقار مې دا خو یو عام جماعت هم نه دی دا د امام بخاری په نوم باندې د څو صدو نه را روان جماعت دی او د دې دا حالت دی نو چې د نورو جماعتونو مسه حالتي خو ما وی الله قربان شم د پاکستان د علماونه بیا خصوصا د خپل پښتونخوا د علماونه بیا د دې د عوامونه چې په دې کې الله تعالی دومره دینداری اچولې ده چې یو غیر دین الله تعالی په دې کې درادن کېدو توفیق هم چاله نه دی ورکړی او که چېرې څوک درادن کولو کوشش وکړي دا ټول خلک ورته دیوال جوړیږي او دا برکت د مدرسې دی دا برکت د دې جماعت دی دا برکت د دې منبر دی دا برکت د دې محراب دی یقینا مونږ په ماسکو کې د وړوکي اختر مونځ کولو تیر وړوکي اختر نو ما چې کتل نو په ماسکو کې چې مونږ کم ځای کې اولولګراد په خوا کې مونږ د اختر مونځ کولو د فوډ سیټي په خوا کې نو په هغې کې مونږ سره 80,000 کسان د اختر په مونځ کې شریکو ما دې هغه ته ویډیو هم رالیږلې وه د مولانا ته ده ته مې هغه ویډیو هم رالیږلې وه لیکن عجیبه خبره ده چې د 70,000 کسانو ته چا د اختر خطبه پړاوله داغه په مخ باندې ګیرم نه و او داغه ساده کپړې هم نه وي هغه پتلونه چولې و هغه اختر مونځ دی او 10,000 کسانو ته پړاو کړی دی خوا کې په سن پیټرزبرګ کې کوم ځای د قرآن کریم لومبنۍ نسخه چاپ شوې ده زه د هغې په ګوټ ګوټ کې ګرځېدلی وم په سن پیټرزبرګ کې د اختر په مونځ کې 6,00,000 کسان ولاړو لیکن د 6,00,000 کسانو امامت چې چا کولو هغه هم په پتلون کې وګیرې نه وه اوس مقصد دا نه دی چې کنه چا ګیره نشته نو دا مسلمان نه دی زه وایم چې د چا ګیره نشته زه د الله په ذات قسم کوم تسنو نه کوم چې د چا ګیره نشته نو زه هم کیدی شي دې زما نه مخکې جنت ته لاړ شي دی به یو ګناه کوي زه به د هغې نه علاوه ډېر کوم دی صرف ګیره خوري زه به د هغې نه علاوه ډېر ګناهونه داسې کوم چې دی به ما نه مخکې جنت ته ځي دا یو ځان له موضوع ده ګیرې نشته مخکې به جنت ته ورشي ګیرې شته وروستو به جنت ته ورشي ګیرې نشته عقیدې زما نه مضبوطه ده ما نه به زیات استقبال ورته فرشتي وکړي ګیره مې شته او زما هغسې عقیده نه ده چې څنګه د ده اعتماد او عقیده دی او مخکې جنت ته ځي لیکن چې دا بیګیري او زه ګیري واله موږ دواړه یو ځای دي جومات ته راشو او په دې مسله باندې یو بیګیري ودرېد او ما سره 10 بیګیري ولاړي او زه یوازې ګیري واله یم نو دا 10 بیګیري واله به زما نه مخکې دا بیګیري لاس نه نیسي چې ګیري واله شته مولوي صاحب راشه ته وروستو شه دی به جمع ورکوي شي دی په دې پوهه دی او مستقل امام د هر جماعت 32-33 ورځې کې 14 ملکونو کې زه وګرځېدم په دې کې تقریبا 130 جماعتونه 130 منځونه به زما جمع سره شوي 122 120 130 په دې 120-130 منځونو کې ما داسې منځ نه دی کړی چې هغې کې د امام ګیره وه یا امام ساده کپړې اچولې وي او چې ما به خلکو نه تپوس وکړو چې دا ولې ځکه زه داسې دریای امو ته لاړم تاتاریانو چې پې یلغار کړو خوارزم ته لاړم صحرای ګوبي ته لاړم داسې بیا بخارا ته رالم سمرقند ته لاړم کوم چې قتیبه بن مسلم فتح کړو د ولید بن عبدالملک په دور کې بلکې سلیمان بن عبدالملک په دور کې بیا د عمر بن عبدالعزیز په دور کې اسلامي لښکرې ته هغه ایستې وې بیا دوباره سمرقند والا دعوت ورکړو بیا راغلی وې خرطنګ ته د امام بخاري مزار ته لاړم د امام بخاري مزار چې تقریبا په 10 جربه علاقه کې به موجود و پاغي کې جماعت مو پاغي کې مدرسه مو پاغي کې یو میوزیم مو چې د هر دور پکې یو د بخاري نسخه او د قران نسخه پرتی وي لیکن خزي پکې بربندي ګرځي دي تاشکند تلاړم په تاشکند کې جامع مسجد محمد بن ابوبکر القفازانی د دې جامع مسجد او د برک خان د مدرسې په میانس کې د برک خان مدرسې ته چلاړم نو غم ټوله دکانونه تی جوړ شو مدرسه ختمه وا او د دې په میانس کې یو بلډینګ وداسي هغه باره کې مې ډېر اورېدلي او نظر اوجه کې ملاړم بیا اوس د مخکې ورځو کې بیا لاړم هلته کې د قرآن کریم یو نسخه پرته وه داسې لویه نسخه او هغه نسخه امیر تیمور خان د مدینې منورې نه راوړې وه هغه نسخه باندې د وینو قطرې پرتې وې داسې او 1400 سال نه پې د وینو قطرې داسې پرتې وې
ما تاسو کړو دا غزه هغه عالم مې راو غوښتو هغه سکالر شیخ الحدیث مې راو غوښتو مې د نسخې تاریخ خو ما ته هغه معلوم دی چې دا نسخه کومه ده خو ما ته دا تاریخ بیان کړ چې دا راوړي چا ده بیا ورته ما هغه تاریخ بیانولو ما ورته وی حضرت عثمان ذی نورین مخې ته دا قرآن پروتو هغه تلاوت کولو چاته تاسو کړو عثمان تمنا دي صدا ارزو دي صدا جواب ورکړي د دنیا خلکو زما یو تمنا ده یو مې ارزو ده چې زه د قرآن تلاوت کوم په دې کې زما مرګ راشي اوس د قرآن تلاوت تناسه آیت وی فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم قرآن دا آیاتونه وی غشراغه په دې تندی باندې ولګېدو ویني ته د قرآن په نسخه باندې ورپریوته او په دغه ځای باندې سا ورکړه هغه وینا د قرآن په هغه نسخه تر نن تاریخه پورې پرته ده هغه نسخې ته مې وکتل قرآن نسخه پرته ده ویني به پرتی دي مې دا وینه د حضرت عثمان ده د حضرت عثمان وینه د قرآن په پاڼو باندې داسې پرته ده هغه وخت سره دا پاڼې داسې را یو ځای شوې نو په دې پاڼه مو په دې پاڼه مو هغه نسخه دې وخت کې ګواهي کوي چې په ما دا کومه وینه پرته ده د دومره لویه قرباني ورکړې ده چې د اسلامي خلافت دپاره دا وینه د قرآن په نسخه توی شوې ده او دا د هغه سړي وینه دا کم ته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شل زل ویلو چې تا جنت په پیسو اغسته دی لیکن عجیب خبره دا قرآن نسخه پرته دا پیوینی د عثمان ذی نورین پرتی دی ډیره دنیا تماشې لرا روانه ده لیکن هغه ځای کې یو مسلمانه جینۍ مې عجیبه ولیده مسلمانه جینۍ راغله ښه بسم الله ووایي دې نسخې له راتله او دا درته زه ووایم زما د الله په ذات قسم نن حانس کېږم په دې چې دغه جینۍ د دې ځای نه والې تر دې چې څومره کپړه لګي دومره کپړه بس د دې نه کمه کپړه د هغې په ټول بدن باندې لګېدلې وه د هغې د ټول بدن لباس زما د الله په ذات قسمي دا محراب د رسول الله کې ناست یم چې د دې لاس د دې ځای نه تر دې ځای څومره کپړه ده د هغې په ټول بدن باندې د دې نه کمه کپړه وه د اسلامي ملک کې وه ما بیا هغه ځای کې دعا کوله ما وی الله دین د مکې مکرمې نه راوچت شو الله دین له بقا ورکړی شو په مدینه منوره کې دین بیا په دنیا کې د خورولو بخارانه الله را چالو کړو ترمز نه الله چالو کړو دین بیا په صحیح طریقه چې کائنات کې د خورولو سعی چا وکړه نو هغه دارالعلوم دیوبند او صلی الله زموږ صوبې ته الله راوستو د دې ځای نه بغیر دین ډېر په ګرانه میلاویږي دنیا کې او دا صرف ستاسو په وجه باندې دې ځای کې دین دی که تاسو ته لاس راکاږلو دلته به هماغه حالات شي چې کوم هلته دي نو د هغې ذمه دار به بیا دا پټکو واله نه وي د هغې ذمه دار به بیا تاسو خلک یې که چېرې نن ستاسو د دې ملاتړ په وجه باندې الله په دې علاقو کې مدرسې زیاتوي او دا دین خورئ نو سبا به که نن د دې په وجه تاسو الله جنت ته بوزي او یقینا چې بوزي بم نو که سواله تاسو لاس رستو کړو دې تم سپکو قتل نو د دې په وجه به تاسو جهنم تم بیا ځئ ما قتل دا پوټې پوټې ماشومان دا دومره مینه چې هر یو به بوځې اغستو چې دا دی ته وویمو د ده ذهن کې بسي د دې ماشوم هسې دا څومره څومره دي د ده ذهن کې د کوره دا یو تربیت پروت دی چې دا په سر یې پټکې دی او دا جومات ته راغلی دی نو دا ګینې دیندار دی دی به دعا وکړي نو ستا به پې زندګي ښه شي اوس زما یا عمل د هغې قابل دی یا نه دی چې زما په دعا باندې ته جنت ته ځې لیکن چې ستا اراده دا وه نو ته خو پې جنت ته ځې نو دې ماشوم په ذهن کې دا تربیت دی د کوره چې یاره دې مولانا صاحب سره لاس میلاو که په دې ثواب میلاویږي یاره دې به درته دعا وکړي یاره ده ته به بوځې ووهه دله په منډه باندې اوبه راوړه ورته داسې ونیساو ده ته هسې تاویږه را تاویږه دی چې دا مینم ساتي نو زه یقینا دا ویم چې انشاءالله دا به د جنت د تلو ذریعه زموږ د ټولو ګرځېږي انشاءالله چې ده د کور تربیت دا دی او که نه د والدینو تربیت غلط شو
د په ذهن کې د عالم بیزتی دا د دې ماشوم په ذهن کې واچولا الله دې نه کې هغه ورځ نو بیا به دا والدینم جهنم ته ځي او دا اولاد بم جهنم ته ځي. تاسو ډېر خوش قسمته خلک یې. ما کتل چې رادن نشم، ما د ماشومانو ته کتل، ما د ماشومانو د مینې ته کتل، ما د سلام انداز ته کتل، د مینې سلام او اسې هغه بایدوی سلام باندې هر سړی پوهېږي. لاس ملاولو په وخت کې انسان ته پته لګي چې دا سړی څومره اوبو کې دی، دا پته لګي. نو ما دا اندازه لګوله، ما وی الله په یو پسمانده علاقه کې دي، بلکې صرف تاسو نه داسې چې د چترال نه راواخلي انشاءالله دا ټک په پول کراس کېدل هم نه تر پنډای پورې ځي او په داسې باندې تر هغه اخري افغانستان بارډره پورې ځي او په داسې اخري تر هغه ګلګت د چینا تر بارډره پورې ځي. نو الحمدلله زمونږ په قوم کې الله تعالی داسې سړیتوب ایښی دی، الله دې پکې دا برقرار وساتي او دا د علماو سره د ملګرتیا په برکت، دی سره د ناستې په برکت، جمعات ته د راتلو په برکت، کلمه طیبه ویلو په برکت. موږ د الیکشن دی ورځو کې به په دې ټي وي باندې کتل، دا د زمونږ د صوبې نه علاوه د نورو ځایونو کې چې به یې څوک راوغوښته وی به کلمه طیبه ووایه، هغه به ورته زر داسې کړه بسم الله الرحمن الرحیم، ورته به کلمه شهادت ووایه، هغه به ورته زر وی اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد، بس ہو گیا. ما وی دا خو زمونږ د ماشومانو له مورځي. وای څلورمه کلمه کومه ده دا ماشوم یې درته وایي، وای درېمه کلمه کومه ده دا ماشوم یې درته وایي. قرآن ورته کې د دې ورته فاتحه چالو کوي، ورته وایه کلمه څه ته وایي دی بسم الله درته وایي، کلمه طیبه څه ته وایي دی لا اله الا الله محمد رسول الله درته وایي، کلمه شهادت څه ته وایي اشهد ان لا اله درته وایي، بیت الخلا ته تلو کومه دعا ده دا ماشومان یې درته وایي، اکثریت یې درته وایي، د وتو کومه دعا ده اکثریت یې درته وایي، روټۍ ته کېناستو کومه دعا ده اکثریت یې درته وایي. لیکن دا وجه څه ده؟ دا سرپرستی د دې علماو ده او تربیت د کور نه د خپلو والدینو دی چې بچې مدرسې ته رالیږي. او دا زما استاد جنت د تلو ذریعه ده. دا زمونږ زنانه ما تپوس کولو په پوره انګوشیتیا کې هغې ما ته ویې دوه مدرسې دي، وی د دواړو به نن ته افتتاح کې. ما یو د جینکو د مدرسې افتتاح وکړه، یو د هلکانو د مدرسې افتتاح. اوس هم د هغې هغه شیخ چې د ما سره هر ورځ تقریبا رابطه کوي، نو هغه ما ته وایي مدرسه کې هم دا چلو کړو، مدرسه کې هم دا وکړو، بیا راته په هغه واټساپ په تصویر کې هم ښیي مدرسه هم دې ځای ته روانه کړه، دومره دومره هم پکې داخله وکړه. زما دا زړه خوشحاله شي چې الله زما د دین اقدار رو په دنیا کې ته چالو کې. حالانکه امن هلته ډېر دی. یو شیخ الحدیث یو ملک کې ما لې روټۍ وکړه، چې لاړم قسم دی چې د هغه ښځې روټۍ راوړه، مونږ چې کېناستو د هغه کور کې پرده مرده هغې نه پېژانده، د هغه ښځې روټۍ راوړه، ښځې پتلونه چولو او لورې اوبه راوړې قسم دی جنګې چولو. ما ورته وی دا ولې؟ وی نشو ویلی. ولې نشي ویلی؟ پابندي ده نشو ویلی. ما ورته وی دا پابندي خو په قانون کې په ما باندې هم ده، دا پابندي خو په قانون کې زما په ملک کې هم ده، متفقه طور ټولو بل پاس کړی دی چې ښځې نه او لور نه به تپوس نه کوي، زوی نه به تپوس نه کوي. لیکن زما د علاقې رواج که هرې پاټۍ سره یو سړی دی، خو زما د علاقې تربیت دا دی چې انشاءالله هغه نه به لور هم سر نشي اوچتولی، زوی هم سر نشي اوچتولی، زوی هم د اسلامي اقدارو مطابق په زندګۍ د والدینو مجبوره کړی دی، لور هم مجبوره کړې ده او الحمدلله برکت د دې علماو دی. نو عزیزانو زه زیات تفصیل کې نظم، لیکن صرف درته دا ویل غواړم زه ډېر ګرځېدلی یم، دنیا مې کتلې ده تقریبا نیمې دنیا نه زیات، بلکې یو کال چې نور تیریږي 2-3 کاله کې تقریبا زه یم کیدی شي چې دنیا کې به داسې ملک چې او ما نه پاتې شوي نه به انشاءالله. ما به هره جزیره او د دنیا هر ملک کتلی کم پروګرام مطابق چې ما سایي چالو کړی ده. لیکن په دغه ټوله دنیا کې چې زه سره راغونډوم، ما سره اوس هم یو 200 صفحې لیکل د 13 سفر 100 صفحې 200 صفحې به لیکل ما سره 13 سفر پراته دي. دغه هر څه زه څه دپاره را جمع کوم، دا زه ټوله دنیا کې هغه توازن کتل غواړم او د توازن په اعتبار سره الحمدلله زه په دې فخر کوم چې په ټوله دنیا کې د عربو سمیت الحمدلله زموږ صوبه کې چې کوم دین دی دا بل ځای کې نشته، او دا وجه تاسو یې چې ستاسو ملاتړ به وي.
او یقینا تم ساتم چی به ان شاء الله وعده کول شي چی به څوک څوک وعده کول شي لاس اوچت کې دواړه لاس څوک څوک وعده ورجا والے سم لاس اوچت کا مړه برکا ټولی په ایمان وای په ایمان وای خپل اخرت جوړ کړئ خپل اخرت دغه سه وساتئ ستاسو وجه ده دې درته دلته ناس دی ته ورلالته نه رالیږي دا وړوکې ستا د وړوکې رالیږل د د جنت ذریعه هم ګرځي او ستا د جنت ذریعه هم ګرځي د قدر کولو باندې تا نه څه نه کمیږي که چېرته یو مالدار سړي ته داسې چی شي نو ټول خلک وایي چمچې ته وګوره وایي که نه لیکن که عالم له ته لاسونه ښکل کړي او که د عالم هر وخت خدمت کړي او جي استاد جي لږه چای راوړم درله استاد جي که ډوډۍ هم نه وي خوړلې راوړم دی تا ته دا نه وایي چې ورشه اوس کور کې چې سی راغونډ کا لیکن تا ته پې ثواب میلاو شو د زړه دعا ووته او تا صرف په دې وجه قدر وکړو بل څه وجه نه وه تا وایي چې دا زما د پیغمبر په مصله ولاړ دی په دې وجې قدر کوم انشاءالله تعالی به الله جنت درکوي په دې باندې کو به داسې انشاءالله لږ صحیح لاس اوچت کوي دا راته ووایي څوک څوک لاس بچي به ټول مدرسې ته رالیږو انشاءالله دواړه لاس صحیح اوچت ټول به بچي مدرسې ته رالیږو انشاءالله ماشاءالله ته ودرېږه بچی لږه دا وګورئ ښه د ده لا تش پاکستان دی نور هېڅ نشته ده خو لاسې نشته که نه ګوره دیم وایي زه به بچي مدرسې ته رالیږم تاسو به ټول رالیږئ که نه بیا ګوره لا هېڅ نشته خو کومه کلکه ارادې کړې لکه ده خوب کې لیدلي دي نو داسې به ټول کوو که نه انشاءالله کینه بچی ماشاءالله داسې به ټول کوو انشاءالله هر سړي به کلکه اراده یي که زما بچی دا که بچی دی دا به قرآن و سنت له لیږم انشاءالله او دا علما چې دا ستاسو ته خدمت ته ناست دي ځای ستاسو خادمان یې ځان نه جوړ کړی دی خو تاسو بچي راولېږئ بچي راغونډ کئ بچي لوڼه زامن ولېږئ مدرسې ته قرآن پې ووایي ترجمې پې ووایي حدیث پې ووایي انشاءالله چې په دغې به ډېر څه جوړېږي دی نه انشاءالله زما بچو سکالرشپ یې کړې وې انګلیش میډیم کې ما یو زوی اوس ثانیه کې دی قرآن یې راته دې روژه کې واورولو قسم دی زما په خیال په ټول قرآن کې یو ځای کې صرف لغونې ونښتو ما آواز ورکړو هغې هم په خپله ټیک کړی نور د قرآن کې غلطي نه راغلې سهار نه کوم تر مازدیګره پورې ټول قرآن په یو ساه باندې اورئ او دا قرآن کریم کې په اوله ایله ویلې د قرآن کریم کې ترکیبونه هم کوي ټول قرآن یو ځای کوي ترکیبونه کوي لیکن هغه په سکول کې سکالرشپ انګلیش میډیم کې خلکو به 1.5 لاک روپۍ کال ورکولو ما 4 انې نه ورکولې د هغې فري وی دا قابلان دي نو هغه سکالرشپ یې کړو نو هر څه ورته فري دي لیکن د هغې باوجود ما ورته وایم بچې هر څه درنه جوړېدی شي پته ده راته میرټ دې هم شته د میرټ نه علاوه دې الحمدلله طاقت شته چې په هر پوسټ لګېدی شي هر ځای ته تللی شي لیکن ما ورته وی بچیه چې کوم قدر په دین کې دی نو هغه په بل څه کې نشته بل ورځ کالام او د دې ګورنۍ او د بحرین خلک چکرو له تلل موږ جلسو له تلي وو که نه نو د هلته نه چې دا د 15 شیل جیپان به مخکې و دومره به وروستو و دا جلوس به و زنده باد او ما ورته وی بچی دا وګوره ستا پلار نه ایم پی ای دی نه ایم این ای دی نه سینیټر دی الله دې دغې نه هم ساتي دغه هېڅ نه دی لیکن ستا پلار چې دی صرف قرآن ورسره دی دا خلک یې قدر کوي مې ستا پلار لندن کې رواني په لندن کې هغه سره دومره ټیم نه چې چاله ټیم ورکي چې هر یو سړی ورپسې د بل ځای نه ستا پلار که په ماسکو کې رواني الحمدلله چې خلک ترنه ټیم اخلي صرف د پاره دی چې د سره قرآن دی چې دا قرآن ورسره نه وی هر ډګري دی ورسره و د نه چا داسې ټیمونه نه اخیستل نه د عزت چا ورکولو مونږ زر وایو دی به څه خوري یقینا دا ذهن کې کیدی ګورې چې دی قرآن ووایي دی به څه خوري دله چې الله کم رزق ورکوي که نه مونږ اوس د مولوي صاحب ډېر تنګ کړو ما ورته ویل لکه په مونږ چا دومره ښه ډوډۍ وخورو په دې مومندو کې اوس تم د کاره وباسي یاره ډېر لوی غوبل یې جوړ کړ نو ما ورته بیا وی مې بس زه لوښي کې واچوه ګرځو به ځان سره نو کوم ځای وکړي چې وبې خورو اول خو چې راورسېدو نو خو بزرګ د خدای دی که نه ما ورته دې ځای وی مونږ مونځ نه دی کړی وایي ښه جي نو مې اول به زه 2 رکعاته دي زما سفرانه مې زه به اول مونځ وکړم بیا به بیان وکړو وایي ښه جي نو هلته یې راته ښه جانماز برابر کړو نو چې ما مونځ وکړو نو ما ته وایي جمع تاسو ته ایساره ده مې ماشاءالله ماشاءالله مې تاسو خو ټول مفتیان یې دا مفتی اعظم دی جمع مونځ یې راباندې وکړو نو بیا راته وایي جمع تا ته ایساره ده خو بزرګ دی که نه جنتي دی الله دې ورله جنت ورکړي
الله دې تاسو ټولو لم درکړي. ځان ته خو امین وایي که دته نه وایي که نه په نیغه واړېږئ ځان ته خو امین وایي که نه. الله دې تاسو ټولو له جنت درکړي او د دې مدرسې په وجه دې الله درکړي، د دې جومات د قدر په وجه دې الله جنتونه درکړي. عزیزانو قرآن مقدس ته د سیل نه نه منع کړی، پیسو ګټل نه نه منع کړی، قرآن ته د کاروبار نه نه منع کړی، قرآن کریم ته د سیل سپاټي نه نه منع کړی، قرآن کریم ته د لوبو نه نه منع کړی، د هیڅ څیز نه قرآن نه منع کړی، شریعت نه منع کړی. لیکن په هر څیز کې درته قرآن دا وایي چې یو ما سره محبت وساته، یو په زندګۍ کې چې هر کار کې زمانه تپوس کوه نو هغسې کوه، بس دا کامیابي ده. سیلم کوه، څنګه سیل کوه؟ قرآن نه تپوس کوه. سیل له لاړې ډولکې مه غږوه، ګانې ځان ته مه لګوه، هغې په ځای دا ښکلي ښکلي دغه اوس نعت وې که نه، نو خو ځان ته دې سړی چې اوس ته ځان ته دې جس کې بي بي موټي لګې نو د هغې په ځای باندې دا ولګوه که نه چې مدینې ته در روان یم. خبره به صحیح کوم؟ ټول وایي صحیح به کوم. دا قدر او تاسو ډېر قدرمن یئ. دا زه ستاسو چاپلوسي نه کوم، نه الله د چاپلوسۍ چل راوستی دی، خو تاسو یې په ایمان ووایئ که په دې تنګي چوک کې چا اوس اعلان کړو چې مادوري را روانه وه په دې کوټو باندې به ځای و، ټول وایي تاسو ټول مادوري پیژنئ، نه به و که نه؟ ټول وایي نه به و که نه؟ لیکن چې دا وویلی شو چې جومات ته راشئ ختم به کېږي، نو چې دې له کوم خلک راغله دا به خوش قسمته ني؟ په ایمان ووایي. یو وینځه وه مونځ یې کولو، د شپې په جړا ده، سجده باندې پرته ده، سجدې نه یې سر اوچت کړو، وی الله ستا د هغه مینې قسم در کوم کومه مینه چې ستا ما سره ده، الله دا فلانکې کارو که زما دا مالک چې دی دینداره که چې دی مونځ کوي، هغه پرې راویښ شي ورته وی پېښ دي وځه ټول ورځ د خپې ماتې شي، اوس ته ولاړئ مونځونه کې اتله دې حدیث سره مدرسې سره دې سره به اسې محبت ساتو، بس چې په دې لاره تېرېږو اسم دا چڼې مڼې چې ورته مونږ وایو که نه، دا بوټې بوټې مدرسې ته را روان دی، سپینه ټوپۍ وګوره هغه هار واله ته څومره مزېدار ښکلې د ګلونو هار یې اچولی دی، سپینه ټوپۍ په سر پرته ده، ده ته وګوره څومره مزه کوي چې دی را روان وي چې زه ورته په مینه وګورم چې یاره دی ما نه ښه دی قرآن له روان دی. کوو به داسې که نه انشاءالله؟ او بیا چې دی ښکلي پټکي ته وګورو، دا بزرګان هله وهه پټکې دا چې وګورو نو بیا به وایو چې یاره دی زمونږ نه په هر څه ښه دی، ځکه قرآن له خو روان دی که نه؟ دا به کوو انشاءالله. الله دې تاسو خوشحاله کړي، که بچي دي که بچیانې دي، زنانه دي که نارینه دي، مدرسې ته ولېږئ، قرآن پې ووایي، حدیث پې ووایي، انشاءالله په دې کې زمونږ او ستاسو بقا ده. او دا درته یقینا ویم ځان سره دا نن ورځ ولیکه او دا پرچي دې په قبر کې کېږده، ستا دا ناسته چې نن دا او په مینه او په اخلاص ده، قسم دی چې په دې به ته جنت ته ځې انشاءالله تعالی. ما دعوی سره ووی چې په اخلاص او نن دلته ناست دی، د قرآن دی محفل کې ناست دی، ډېر خلک به اوس خوب کې اوده پراتی، ډېر خلک به چېرته عیاشۍ له تلي، څوک به څه له تلي، څوک به څه له تلي، ته راغلی ته وایې دا د قرآن مجلس دی، قرآن به ویلی شي، ته دې ځای ناست دی. زما یقین دی په خپل محبوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا ته په کوم ځای ناست دی یا ولاړې، دا ځای به قیامت په ورځ الله له راشي، دی به وایي پروردګاره جنت ته بوځه، په ما یې قرآن ته ناسته یا ولاړه کړې وه، الله مو پی جنت ته بوزا. آمین ووایي، لږ تیزي ووایي، لږ سم تیزي ووایي، لږ سم په چغې ووایي، لږ سم په چغه باندې ووایي. د الیکشن کې به هم څنګه چغې والې هغې نه هم تیزه ووهئ. ماشاءالله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.